بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو کتونکو، دا زما وړومبی ویډیو ده چې زه تاسو ته معلومه ده، پته ده زما ویډیوګانې ورکړي وي چې د الله د کور نه راغلی یم. یو داسې ځای ته راغلی یم چې د انساني خدمت یوه اداره ده، چې یو داسې شخصیت سره ناست یم چې دوی الله پاک وله زړه هم ورکړی دی، مال دولت هم ورکړی دی، او بیا چې دی نو د هغه مریضانو دپاره، د هغه بیمارانو دپاره دوی یو وړیا هسپتال هم کولو کړی دی. دې سره به خبرې اترې کوو، خو د دوی بل اړخ چې کوم دی نو هغه دا دی چې د فنون لطیفه سره ډېر په اخلاص باندې مینه کوي. او یو ځل یې ماته ویلي وو، وایي ته چې د هنرمندانو دا قبرونه پخې نو پس ته دې ته پیسې خپلې مه لګوه، او ما ته ښایه، مونږ ته ښایه، مونږ به یې جوړو. دویمه خبره دا وه چې ما کله تاسو ته پته دی مخکې زما 2 کتابونه چاپ شوي دي. کتابونه خو 4 دي، خو دا 2 د نثر دي. او دریم ما الله پاک دې سره د خاورو بخي لطیف لالا د هغې په وینا مې مکمل کو، کمپلیټ کو. خو هغه کتاب چې دی نو هغه خدای پاک ته به داسې منظور وه، هغې له خدای پاک شهادت ورکو، هغه کتاب پاتې شو. نو ما دوی سره خبره وکړه، نو دوی ماته ویل چې هېڅ خبره نه ده، کتاب به چاپ کړو. نو اول د دې تعارف پیژندګلي او بیا به ورسره د دې په دې نورو کارونو خبرې کوو. عمران صاحب اول خو خپل تعارف په مکمل وکړي د کتونکو سره، د اورېدونکو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خو عمران دی او د مردان خاص سره مې تعلق دی. مونږ حقیقت دی چې د سبق وخت نه مې لږ ډېر هغه اړه کې وه، سوشل ورک او هغه به هم کوو. خو په مردان کې زمونږ دا بدقسمتي وه چې دلته کې د تلیسیمي هسپتال نه و، ټول خلک به تلل پېښور ته، د فاطمیت او نور داسې 2-3 حمزه او نور مختلف وو. نو موږ خواهش وو چې یاره دا په 2013 کې زنګ دا دغه ټولو خلکو راته یاره دلته تلیسیمیا نشته، موږ به خلکو علاجونه کول، خو هغه به موږ دومره په دغه سطح نه کول. چا څوک به ځان راورسو رابغې ما به وله ټریټمنټ وکړو خیراتي چا. نو موږ په 2013 کې تلیسیمیا دغه سټارټ کړ مردان کې. لږ عمران صاحب د تلیسیمیا باره کې دې کتونکو ته ووایي چې خلک به ځینې خلک به وایي چې تلیسیمیا کوم مرض دی؟ تلیسیمیا یو داسې بیماري ده چې دا خو یو په ماشوم کې د مور او پلار نه راځي، جینس کې ده، لکه مور او پلار کیریئر یي، لکه هغې کې ماینر یي، او دا بیا چې بچې وشي لکه 2-3 بچې هغې کې دا چانس چې 3 سم وشي، یو پکې تلیسیمیا راشي. نو هغه وینه نه جوړوي، خپله بدن وینه نه جوړوي، نو هغې ته به ته وینه خیجئ، او هغه تقریبا چاته 15 ورځې پسې، چاته میاشتې، څوک پکې میډیسن چې استعمالي نو هغه پکې 15-16 میاشتو ته هم رسي. او خو دا داسې یو بدقسمتي بله دا د الله طرفه ده چې دا 95% په غریبانانو کې دا مرض، او دا 15% داسې چې دا خلکو بیا وس کېږي دارو مارو، او هر چا د دارو وس هم نه کېږي، یا د هغې سره ټیک کېږي چې چا بون میرو ټرانسپلانټ کوي، لکه د خپل رور خور نه دې ته بون میرو وباسي اپریشن کوي، نو په هغې هم 20 لکه لګي، هم د هر چا کار نه دی. او الله دې وکړي چې د حکومت یې پرې صحت کارډ او دې کې واچي، او دا اپریشن ډېر زیات خلک ته به دغه وشي انشاءالله، دغه سهولت به شي انشاءالله. عمران صاحب ستاسو دا کوم تلیسیمیا د هسپتال به ورته وایي، دا کوم یونټ چې ستاسو دلته دی، نو دا صرف د مردان د مقامي خلکو دپاره دی، او دلته که تاسو دا قسمه خلک راځي نو د هغوی هغه خرڅ اخراجات یا د هغه وینې پیدا کول، دا بند بینه د دې څه طریقې کار دی؟ دا زنګ هسپتال چې کله موږ سټارټ کړي زموږ خو دا پابندي نشته، خو زموږ چې دا کله سټارټ کړو نو دا ټول غریبانان خلک د بونیر نه والې صوابۍ او داسې وټخېلې پورې دا ټول خلک به پېښور ته تلل. نو موږ سره شروع کې د بونیر هم بلا مریضانو، د صوابۍ هم، او نوخار خو اوس هم راځي، 400 مو موږ سره، او داسې بټخېلې پورې دا ټول زنګ مخکې به هم راتلل، اوس هم چې کوم ځای کې لکه صوابۍ کې اوس د 2025 کې سنټر کولو که چا پرایویټ، اوس هغه خلک لږ دغه شو، اوسه پورې به راتلل دلته به د 400 کې چې دی خدمت والا سټارټ کړه، نو هغه اوس بند شو، اوس په 2026 کې بند شو، بس صرف
نوخار والا مو اوس راځي، مردان دا پابندي نشته. ایون موږ له داسې خلک راشي چې مور او پلار یې چېرته کراچۍ کې یا دغه کې او تلیسیمیا راشي نو موږ کوو. بالکل موږ فري هغې د کم سروسز څومره دي موږ فري کوو. بلډ موږ کیمپ چې ولګي نو موږ فري ورکوو. او که موږ بیا دومره شکر الحمدلله 2-3 کاله هم ته ډېر تکلیف و. اوس شکر دی زمونږ د یونیورسټۍ کالجونه زمونږ دا ځای داسې دی دې دپاره دغه کړی سلیکټ کړی دی چې یونیورسټۍ کالج چې ونو ته دې ته ډېر لنډ یو. نو هغه سټوډنټ هلته موږ دومره د خلکو هغه ګرومینګ شوی دی د سټوډنټانو، شکر الحمدلله ډېره غټه ډېره بیداري پیدا شوې ده چې دې ځای نه ماشوم لاړ شي چټ هم وي چې زما دا بلډ ګروپ پکار دی نو څوک ورسره راشي. نو هغه هم موږ والو د دې چې څومره ایکسپنسز راځي ټیسټونه یې هر څه دا هر څه فري دي. او چې څوک راشي دلته کې د چایو ټایم وي که د روټۍ ټایم وي نو هغه هم د هسپتال طرف نه موږ ورله ورکوو. هغه هم ورته میلاېږي کوم څه هېڅ قسم داسې دغه عدنان صاحب دلته چې کوم تاسو سره سټاف دی کوم عمله ده دې کې ډاکټر به هم وي، ظاهره خبره ده دې کې ما مختلف یونټ دې کې ما ولیدل. نو د دوی دغه خرڅ اخراجات دا پوره کول آیا تاسو سره د حکومت د طرفه کومه مرسته کیږي که دا څنګه تاسو پوره کوئ؟ دا زموږ هسپتال کې خو د تلیسیمیا مین موږ جوړ کړی هغې له نو موږ دې ته اکثر ځکه تلیسیمیا هسپتال وایي دې کې ډایلیسس مشینونه موږ لګولي دي او ګاینیم پکې شته. خو مین خو زموږ تلیسیمیا دی دا زموږ سره ډاکټر یو سړی ډاکټر دی 2 فیمیل ډاکټران دي سره او هغې راځي پیشنټ ګوري دغه کوي چیک اپ کوي. د تلیسیمیا والا هر وخت هر څه فري دي. د دې نورو باندې شروع کې هم فري و بیا ورو ورو پای باندې زما خیال په ګین کې 300 روپۍ فیس دی ډاکټر یې نو هغه هم لکه په هغه هم په بل پیر دی هغې کې دا نشته چې انکم پکې نشته دی. او دغسې ډایلیسس چې زمونږ دی چې په کټ ایکچوال څه خرچه راځي هغه ده. او چې کله صحت کارډ نه و ځکه دا ډېر مخکې سټارټ کړی دی صحت کارډ نو نو موږ به دې کې 50% بالکل فري کول او به موږ د هغې کلو نه انکوایري کولو چې د باندې زکات کېږي خیرات کېږي هسې کېږي دا کوي دغه هغه خو به موږ دا چلو. اوس صرف چې صرف صحت کارډ راغی نو هغې ته یار تاسو صحت کارډ له خیر دی لاړ شئ موږ صحت کارډ رجسټر نه یو او موږ دغه کټ پیسې بس څوک ورکوي چې هغه کوي ولا هغه ډایلیسس بیا نارمل ډیلیوري کو اپریشن ځکه نه کوو چې اکثر به بیا پخوا د بعضې ډاکټرانو بیا به چې نارمل کیسې اپریشن ته یې واړئ نو د هغې وجې موږ هغه پابندي لګوو چې بهی نارملي کوئ چې نه بیا ایم ایم سی ته یې لېږئ ډي ایچ کیو ته یې لېږئ سرکاري دغه ته یې لېږئ نو هغه هم پکې دغه شي. بل دا چې مدد خو ما سره ګورنمنټ نه کوي نه بل چا نه سپورټینګ چې هغه څه شکر دی کوشش اوس کوو ځکه چې اوس راته دغه ډېر زیات ګران شوی دی. زه خپلې کوم او زما فیملي کې زما بچي کې زما ډېر نږدې 2-3 داسې دوستان دي چې هغې ته ووایو همداسې چې ورته وایي یاره بیګ والی دی ماشومانو له بلډ بیګ والی کینولې والی داسې ټایپ څیزونه نور دا شکر دی موږ یې پخپله چلو لګیا کوشش کوو او چې کومې پورې کوي شو. او اوس مې یو دوست دوته ویلي دي بار هغې بلکې راغلي ویزټ یې کړی هغې پخپله وویل یاره موږ تاله هلته دغه کوو چې تاله موږ ډونر کانفرنس کوو چې وکړو ځکه چې ما یې د تلیسیمیا خو شکر زه بیا هم کولی شم خو د ډایلیسس زما خواهش دا دی چې دا هم دې له هغه راځي او دا فري شي خلکو ته. ستاسو دا کوم لوکیشن چې دی نو دا که تاسو په دې خپلو خبرو کې ووایئ چې دا مردان کې کوم ځای دی نو دا به ډېره مهرباني. زمونږ خو ډېر اسان ځای دی دې ته خو وایي دا مردان کې کالج چوک مشهور دی سره بلال مسجد دی. بلال مسجد ته قبلې طرف ته چې کوم دا نیر دی دا بجلیګر روډ دی تاسې وایي زوړ روډ دا په دې حساب نو دې د پاسه دی بالکل د پاټک نه 3 نمبر کور دی دې کې زنګ هسپتال دی او هم په دې کې موږ لګیو کوشش کوو چې دا ځای ډېر وړوکی دی به موږ اوس ځکه زما 2-3 دوستان داسې شته لکه آی والا سار هم را سره میلاو شو چېرې ته ماله ځای راکړه زه به هفته کې یو ورځ خلک فري ګورم او اپریشن یې هم خیراتي کوم لکه داسې دوستان او ډاکټران شته ځای ځای وړوکی دی ځای بغه دی. عمران صاحب الله دې تاسو د کار خیر چې دی په دې کې د خیر او برکت واچي او دا تاسو چې څه کوئ نو دا تلیسیمیا تاسو ذکر وکړو چې دا اکثر غریبانانو ته لګي که نه ما خپله لیدلي دي زما چونکې د ریډیو سره تعلق دی په دې تلیسیمیا مونږ پروګرامونه کوو زمونږ ډایرکټر د هغه په کور کې دا مریضان الله دې وبخښي هغه وفات شوي نو چې دا د کوم مشکل سره مخ یو غریبانان مې او بیا تاسو د دغه غریبانانو سره کومه ښېګړه کوئ الله دې د دې اجرونه درله په دواړه جهانه درکړي. امین امین. دا ډېره لویه خبره ده چې هغه یو شعر به ووایم چې ته د خپل ځان د غمه مرې زه د جهان د غمه زاهده ستا ګناه زما ثواب ته چېرته رسي دا د رحمت شاه سایل شعر ده. نو د انسانیت خدمت او د انسانانو خدمت او بیا د هغه خلکو خدمت چې
چې د هغې وس چار نه وي او بیا دا قسمه مریضان زه خپله وینم چې دا په هسپتالونو کې همدغه شان بیا لوغړېږي او پراته وي. دا ډېره لویه خبره ده. الله تاسو له په دواړه جهانه د دې اجر درکړي او ستاسو چې کوم مقاصد دي وړاندې چې کومه تاسو تګلاره ده چې غواړئ چې یاره زه هم ومیلو شي او داسې ملګري د سره ستاسو په شان نور چې په زړه کې دغه جذبه لري الحمدلله انسانان او چې والله خدای پاک شته ورکړي چې تاسو سره په دې کار کې مرسته وکړي. امین امین. ستاسو د ژوند دا بل اړخ اخلو. ما مخکې ذکر وکړو تاسو د احمدین طالب قبر جوړ کړو، د صحبت قبر موږ جوړ کړی و چې موږ څو ورځې پس لاړو په هغې کتبه لګېدلې وه. نو زه خفه شوم، ما یاره دا قبر موږ جوړ کړو کتبه پې خو ډېره ښایسته کتبه تاسو لګولې وه. موږ تېش کې راغلو بله کتبه مو جوړه کړه چونکې تاسو سره ملاقات نه و شوی. تاسو د دې دغه نه نو خبر چې کله تاسو سره ملاقات وشو نو بیا موږ ته پته ولګېده چې عمران صاحب خو بل شان انسان دی. دغه جذبه د ادب سره د فنون لطیفه سره د تاسو کتابونه خلکو له چاپ کړي دي، دا نن زموږ دا کتاب دی دغه دپاره چاپ کوئ، نو دغه مینه مو څنګه ده؟ دغه لومبۍ خو به زه هغه صحبت د الله وبخي د موږ دا حقیقت دی چې زما دا کم زنګ زاړه دا دغه تېر شوي دي هنرمندان تېر شوي دي زما ټول خوښ هم دي او ما د دې په څه وخت کې یا اوازونه مو اورېدلي دي هر څه مې کړي دي یا د مشرانو نه ما دوی اورېدلي دي خبرې. خو زما څه وخت کې د دې پېښور ریډیو کې دغه ډایرکټر صاحب چې وفات شوی لیکزاده صاحب بل هغه چې زوی تلیسیم یو نور البصر صاحب نور البصر صاحب زما ډېر ښه تعلق و د هغه ماشوم له ما وینم یو ځل ورکړی نو هغه د هغه سره چې به زه لاړم او ما به د دوی دا دغه کتل زه به ملاوېدم ډېر زیات د دې کوم هنرمندان دي دې سره او بیا د هغې دغه هم ما کتلی نو دا بیا زمونږ څنګه زما دا دوست ذوالفقار صاحب مردان خاص والا دا هغه هم دا ډېر شوق دی موږ به اکثر په دې ډېر زیات بحث کوو چې یاره د دې غریبانانو خو لکه اړو څوک تپوس نه کوي نو موږ هلته دې ما د خپل ملګري ولیږل تاسو وګورئ چې دا قبر معلوم کو دا پوخ دا لومبې قبر موږ پوخو زموږ پروګرام دا ده څه خو هغه دغه ده چې بل ځل لاړو یا خو چا پوخ کړی دی هلته څه تنظیم ورته جوړ شوی دي ورته ویلي او بیا احمدین طالب صاحب دا چې پته ولګېد دا هم که خو ډېر لوی شاعر تېر شوی دی داسې یو څو نور هم تلي وو موږ اعظم خان درخانۍ هغې پروګرام مو جوړ کړو په هغه وخت کې ونه شو انشاءالله اوس هم کوو او موږ هم وایو چې یاره دا خو زموږ یو ډېره قیمتي سرمایه ده او دا خلکو ته پته نشته چې موږ دا پته ولګي نو هغې د وجې کوشش کوو چې یاره دې کوم دا قبرونه دي او دغه دي او دا ښکاره شي او دا دغه کوو او د کتابونو خو زما شوق ډېر زیات و حقیقت دا چې ما سره کو تاسو کور وګورئ ما سره دومره لویه لایبرري ده چې ما د والد صاحب زه یم چې دا ما ته د هغه نه راغلی دا بیماري نو هغه به هم دا شوق و هغه به بیا ما سره ډسکس کول دا تاسو وخت تېر چې دا یو دغه یاد کړه که نه چې زه د پېښور اول میر دا ما دا نوم ما د بابا نه اورېد زما والد صاحب چې څنګه د بابا یې هغه به ما ته اکثر وایي ولمیر نه دی دا هغه داسې دغه کړی دی دا خبرې به یې کولې نو دوی سره زما دې شوق او انشاءالله الله دې لري ذکر وکړو په مردان کې نور هم ډېر تاسو عبدالواحد ټیکهدار یاد بالکل د هغه دا قبر د روډ په غاړه دی او د هغه قبر چې څومره د هغه لکه بابا شربیت شان دی د هغې مطابق نه دی که نه مونږ یو خبره ده مونږ دا نه غواړو چې قبرونه پخول وي په اسلام کې نشته خو دا ځینې خلک داسې دي که نه چې دا هیروګان دي اتلان دي نو که د دې سلي دا یادګارونه باقي پاتې شي که نه نو دا ډېره لویه خبره ده نو بیا په پېښور کې ځینې داسې دي چې هغوی هم ډېر فني خدمات دي خو د هغوی هغه دغه هم په ورکېدو دي او خلک غواړي دي هنرمندانو سره خلک مینه لري نو الله دې تاسو له د دې ټولو کارونو اجر عظیم درکړي او خدای مو په خپلو نیکو مقصدونو کې بریالي لره امین تاسو سره د ملګری ذوالفقار صاحب چې دی زه به دا وایم دا ستاسو ښی لاس دی بالکل مارور دی کشر بالکل نو د دې دغه جذبې هم مونږ قدر کوو ستاسو دا چې کوم نیک مقاصد دي په دې کې مو الله پاک امین امین ډېره مننه الله هم خوشحاله لري ډېره مهرباني